په احادیثو کې راغلي دي چې کله څوک دوه فریقین دوه ډلې دوه وروڼه دوه زړونه چې د یو بل نه خفه وي او هغه یو ځای کي نو الله پاک په هغې انسان ته ډېر غټ اجر ورکوي. الله په قرآن کې وایي، حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې وایي چې دا خلک منتخب شوي خلک دي. همدغه رنګې دوه فریقه چې د یو بل د وینو تږي وو او نن د جرګې په کوششونو د دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. جنگ شوی و باغی کې جګړه مشرانو ته ورسېده، باغی کې سکسان شهیدان شو او الله رب العزت مونږ لا د خورې لا ډېر ښه مشران راکړي دي چې هغې راپاڅېده او په دې کې منډې شروع کړې او الله رب العزت هغه وخت راوسته چې نن د هغې د صلح یو پروګرام دی او الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي والصلح خیر، په صلح کې په روغه کې چې دی دا خیر دی. تفصیلاتو مطابق پارهوتی علاقه شګو کورونو کې څو کاله مخکې دوه فریقین افسرخان او غریب ګل د وړو ماشومانو ترمنځ جنګ وکړل شو چې هغه جنګ د هغوی والدینو ته ورسېدو او د هغې په نتیجه کې دوه تنان شهیدان کړل شول. نن د هغې په سلسله کې د خواجه محمد خان هوتي په باغ کې د جرګې مشران پخواني وفاقي وزیر خواجه محمد خان هوتي، ملک سلیم، مولانا عزیز الرحمن، زبیر جندل، انور بادر، ممتاز په مشرۍ کې د دواړو فریقینو صلح وکړل شوه او دواړه فریقو یو بل معاف کو او په قرآن مجید دا سوګند پورته کو چې آینده به موږ رونه یو. دا نن د دوه ورونو ترمنځ چې کومه جرګه د خواجه محمد خان په قیادت کې په مشرۍ کې جوړه شوې ده، نن د هغه په دیره کې چې کوم پای کې باضابطه روغه کیږي. دا د دې جرګې لپاره دا خبره د نن نه 1400 کاله مخکې الله پاک موږ ته ښکاره کوله او الله دې داسې ډلې داسې جرګمار داسې خلک چې هغه فی سبیل الله د الله د رضا دپاره په دې معاشره کې بېګړو خلک چې کوم دی نو هغه یو بل سره یو ځای کوي او روغوي. زما وروڼو، زه درته د الله په ذات قسم خورم لکه موږ د امن جرګې یو تحریک چلو د الله د دې مخلوق دپاره، د مظلوم مخلوق دپاره، خو زه درته د الله په ذات قسم خورم چې د دنیا ټول نعمتونه راواله، په کروڑو روپو منافع راواله او د دنیا خوشحالي راواله. قسم په خدای که د یو مظلوم سره په ودرېدو کې چې څومره خوشحالي ده، د دوه وروڼو ترمنځ روغه راوستلو کې چې کومه خوشحالي ده، د دنیا په یو خوشحالي کې په یو ځای کې په یو تحریک کې نشته.